یو داسې غلطي چې هغه ستا راتلونکي 2-3 کاله ضایع کولی شي او دا خبره ما د یو غټ ریسرچ نه بعد ثابته کړې ده. نو که ته یو د کمپیوټر ساینس سټوډنټ یې دا ویډیو در سره لازمي مکمل وګوره او هغه خبره دا ده چې د موجوده ای آی په وخت کې موږ ته کوډینګ یعنی پروګرامینګ زده کول پکار دي که نه یا د پروګرامینګ بخش طرف ته تلل پکار دي او که نه. AI is not going to take your jobs. The person who uses AI is going to take your job. کله نه چې د ای آی ایولوشن په تیزۍ سره شروع شوی دی نو ما ډېر خلک ولیدل ډېر مې واورېدل چې هغوی د کمپیوټر ساینس یو فیلډ ته هم په ډاډه زړه سره نه دي ځکه وجه یې ای آی ده. هغوی وایي که موږ دا کم مهارت نن زده کوو داسې نه چې سبا زموږ په ځای ای آی کار کوي او موږ بېروزګاره شو. همدغه خبره د پروګرامینګ هم ده. د اکثر خلکو کنسپټ دا جوړ شوی دی چې ای آی شته ده هغه پروګرامینګ چې موږ په کلونو کې زده کوو ای آی موږ ته په سکندونو کې په منټونو کې لیږلی شي. خو یاد وساته چې د ای آی راتللو سره کوډرز کله هم ختمیږي نه بلکې کوډینګ نور هم ایډوانس کیږي او کوډرز ته اسانتیا جوړه کړې ده ځکه الله تعالی چې تا ته کم ذهنیت درکړی کم صلاحیت یې درکړی دی دا ای آی کله هم نشي ریپلیس کولی. ای آی تا تر هغه پورې نشي ختمولی چې څو پورې تا سره خپل ذهني صلاحیت وي ځکه چې ای آی از نتھنګ without us. که ای آی تا ته پروګرام در هم کی او ته په دې نه پوهېږې چې کوډینګ وایي څه ته په کوډینګ کې غلطي څرنګه معلومیږي د خپل ضرورت مطابق په بیله بیله کنډیشن کې څرنګه کوډ استعمالیږي. نن سبا وخت کې هغه کس کامیاب دی چې د خپل ذهنیت په وجه باندې د ای آی صحیح استعمال وپېژني او خپل ځان ته اسانتیا پیدا کړي. خو که ستا دا ذهنیت چې ای آی شته دی زه به هېڅ هم نه کوم نو ته بیا په هر میدان کې ډیپینډنټ یې د ای آی تمې ته به ناست یې او تا نه به خپل یو کار هم نه کړي. ای آی نه به ځان لرې هم نه ساتئ خو د خپل ذهنیت په واسطه به د ای آی استعمال کوئ. که نه تاسو خو بیا هغه د انویډیا سی ای او خبره اورېدلې چې ای آی will not gonna take your job. The person who use AI will gonna take your job. ای آی ستاسو جاب کله هم نشي اخیستلی بلکې هغه کس چې د ای آی استعمال کوي هغه کس ستاسو جاب اخیستلی شي. AI is not going to take your jobs. The person who uses AI is going to take your job.